د کندوز ملي راډیو تلویزیون میاشتنۍ ناسته نن د دغې ملي رسنۍ د مشرتابه او کارکوونکو په شتون کې ترسره شوه. د کندوز ملي راډیو تلویزیون مشرتابه ښاغلی شجاعت الله خادم په تیر 1403 لمریز کال کې د دغې رسنۍ نشراتي او تخنیکي کارکوونکو ترسره کړي فعالیتونه ستایلي او ویلي دي چې د خبري راپورونو او بېلابېلو خپرونو پر مټ یې د ولس او حکومت ترمنځ شته اړیکه لا ټینګه او غښتلې کړې ده. له دې سره د نوموړې ملي رسنۍ نشراتي او تخنیکي برخو کارکوونکو د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه او قدرداني وکړه چې دوی ته یې د ښه او پر وخت اطلاع رسونې زمینه برابره کړې او په خبره یې له دې وروسته به هم خپل نشراتي بهیر ته همداسې دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو لا ښه والي او ښې اطلاع رسونې په موخه هره میاشت د دغې ملي رسنۍ تر مشرۍ لاندې د نشراتي او تخنیکي برخو کارکوونکو په شتون کې میاشتنۍ مشورتي ناسته ترسره کیږي چې تر دې دمه یې د چارو په لا ښه والي کې مهم رول لوبولی دی.